السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور یو دوه را لېږلي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بیا ورسره نور کلمات هم را لېږلي بسم الله شافي او بسم الله. دلته لږ غلط شوی هم دی، دا سړی الا کافي دی. خو زه بهرحال محترمه دی کې دا دوه قسمه ده که نه. یو دومره دعا ده چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا کتاب الدعوات کې ابو داود او ترمذي دواړو را نقل کړي په روایت د عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې دا دریم خلیفه د مسلمانانو دی. دا غ روایت دی او دی ډیر زیات فضایل هم دي. امام قرطبي وایي چې ما دا کله نه ویلې ده، بس سوا د بوډاګوالي او مرګ نه راته بل مرض نه دی لګېدلی او نه بل مصیبت پریشانه کړی. او البته وایي دومره دی چې یو ځل یې کوفه ښیي ویل ته یو ځای کې وم چې وایي لړم وچیچلم. ډېر سوچ مې وکړ چې مې کتل په هغې شپه رانه دا شی هېر شوی و ځکه لړم وچیچلم. بهرحال خو خلاصه د خبرې دا د قربان دا ډیره زیاته مبارکه دعا ده او د الله تبارک وتعالی په دربار کې ډیره خوښه ده. نو چې سړی دا وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم او لاسونو باندې شوف داسې ښکلی او بیا په سر راکاږي کېدی شي چې دا م یو ښه طریقه وي، ځکه په دې باندې دم شته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پې دم کړی. پاتې شوه دا خبره چې بسم الله الشافي او بسم الله الکافي. دا یو عالم دی عبدالله سراج الدین نوم یې د هغه یو کتاب لیکلی دعوات، کتاب الدعوات، دعاګانې پکې را نقل کړي. هغې کې دا دعا بغیر د سند را نقل ده، خو هغه داسې ده بسم الله الشافي بسم الله الکافي بسم الله المعافي بیا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. پاتې شوه دا خبره چې یاره مطلب دا به په تیلو کې اچو بیا به په ویښته غوړوي. نو دا خو تجربه ده مونږ نه ده کړې، کېدای شي مولا کړي. تجربې سره مونږ د چا مخالفت نه کوو، بس تجربه ده چې څرنګې ښه شي بس همغسې بیا وي. نور پاتې شو دا دعا نو یقینا دا ډیره مناسبه او مبارکه دعا ده او الله تبارک وتعالی په دربار کې خوښه ده. خو ډیره کوشش دا کوئ چې دومره دعا وایي چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ځکه دا حدیث کې را نقل ده. نو بس دا دغه دومره وایي صحیح دی. پاتې شو دا چې ویښتان د چا کمزوري وي نو هغې خو بیا ډاکټرانو سره خیر دی رابطه وکړئ، ځکه دا ویښتان کله کله داسې وي که نه، دا بعضې وي جینیټکس دي، دا د جنس د وجې نه د نسب د وجې نه د چا د پلار چې غورځېږي د مورې د ده به هم غورځېږي او خامخا به غورځېږي. د الله تبارک وتعالی ډېر کارونه د عادت موافق وي. الله باران هم داسې هم کوی شي خو چې کوي وریځه ورته راولي او داسې ډېر کارونه. بهرحال تفصیل ته پې ډېر نه ځو، بیا میسج ډېر اوږدېږي. او دویمه دا ده چې ټینشن هم د چا ډېر وي هغه سره هم ویښته غورځېږي. چې د چا ټینشني په دماغو باندې ډېر زیات هغه هم غورځېږي. څوک چې تبې ډېرې کوي د هغه هم ویښتان غورځېږي. بهرحال بیا کله داسې یو مناسب ډاکټر سره رابطه وکړئ نو هغه دا ښه خبره ده. بس په دې باندې دموئ که نه ځان دموئ، دم خو شته دی په شریعت کې، ځان هم ورباندې دموئ. السلام علیکم.